ساتلی مې په زړه کې نسو راز د محبت، تر خولې مې ځکه ووتی اواز د محبت. د کیفه ډکه شپه وه ما او یار سپوږمۍ ته ناست و، کیسې به مو کولې ښه په ناز د محبت. ښه نو زما یې عاشقۍ سره څه سخت پښیمان یم ډېر بد مې کړي. او ستا په لیدو مې سوه تازه په زړه کې بیا سکروټه، زندګي ښه وه مګر کړله راته تا سکروټه. ورپسې وران یم ډېر بد مې کړي، ورپسې وران یم ډېر بد مې کړي، ټک ټک روان یم ډېر بد مې کړي. ښه نو زما یې عاشقۍ سره څه سخت پښیمان یم ډېر بد مې کړي. څه په بې ننګو مې ځان وخوړلو، افغانستان یم ډېر بد مې کړي. جانان ترې سپی جوړ کړی نه صبرېږي، زړه ته حیران یم ډېر بد مې کړي. خدای حساب کتاب ته نه یم جوړ، خدای انسان یم ډېر بد مې کړي. د غزل او مزل درنو کتونکو په سلام او مینه مو هرکلی هیله ده ښه به یاست او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ. قدرمنو تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې په دې ادبي خپرونه کې موږ له شاعرانو سره د دوی پر شعر، شاعري او شخصي ژوند خبرې اترې کوو. نو نن به درته په دې خپرونه کې عادل سحر صاحب پیدا کړی دی، له ده به غزلونه اورو، ژوند به یې پوښتو او کوښښ کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو. عادل صاحب په سلام او هرکلی کوم او زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. وعلیکم السلام مینهوالو او کتونکو ته د زړه له کومې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. تمه ده چې ټول به روغ او خوشحاله وي. ډېره مننه عادل صاحب. په لومړۍ کې به یو غزل درنه واورو، بیا به مخته غځېږو. لومړی کې یو څلوریزه ده، ټکور صاحب وایي ستا په دید سوم پر تعظیم و محبت ته. پر تا ستا په دید سوم پر تعظیم و محبت ته، هم د یار هم د رحیم و محبت ته. او نفرتونه مې پرې ایښي حسدګر ته. نفرتونه مې پرې ایښي حسدګر ته، دل مخکې وم تسلیم و محبت ته. او د هغه نه وروسته یو غزل دی وایي ساتلی مې په زړه کې نسو راز د محبت. ساتلی مې په زړه کې نسو راز د محبت، تر خولې مې ځکه ووتی اواز د محبت. او د کیفه ډکه شپه و ما او یار سپوږمۍ ته ناست و. د کیفه ډکه شپه و ما او یار سپوږمۍ ته ناست و، کیسې به مو کولې ښه په ناز د محبت. د کیفه ډکه شپه و ما او یار سپوږمۍ ته ناست و، کیسې به مو کولې ښه په ناز د محبت. او کاڼه ړانده دا ټول وګړي موږ ته ښکارېدله. کاڼه ړانده دا نور وګړي موږ ته ښکارېدله، نیولې چې به موږ وکله ساز د محبت. او چې کله په ثواب سم خبردار د محبت، چې کله په ثواب سم خبردار د محبت، تعدیل هم هله وکړي آغاز د محبت. څومره زبردست آخري بیت بیا درنه وایي چې کله په ثواب سم خبردار د محبت، چې کله په ثواب سم خبردار د محبت، تعدیل هم هله وکړي آغاز د محبت. څومره زبردست بلا خوندور غزل مو واورېدل. عادل صاحب دا راته ووایه څومره وخت کېږي چې شاعري ته مو مخه کړې ده؟ ډېره مننه. شعر و شاعري ته مې بیخي د کوچنیوالي څخه د ماشومتوب څخه مخه کړې ده. که درته ووایم چې شپږم صنف کې به وم یا پنځم صنف کې وم، داسې دقیقه نیټه یې نه راته معلومېږي چې په شعر و شاعري مې پیل کړی دی. تر اوسه پورې هم داسې ګډ وړوند غزل لیکو. ډېر وخت هم کېږي، نو دا دی ډېر کلونه کېږي. څومره غزلې به مو لیکلي، تعداد یې درته معلوم دی یا نه؟ تعداد خو یې نه راته معلومېږي. غزلونه مې ډېر لیکلي دي، شعرونه مې ډېر لیکلي دي، خو متاسفانه دا زموږ ماحول، دا زموږ حالات داسې دي چې کېدای شي د ځینو مشکلاتو په خاطر باندې شعر و شاعري او هغه خپل معنویاتو ته هم صدمه ورسېږي. ښه مثالونه یې د انقلابونو مثال راغلی دي. یعنې داسې څو ځله زما څخه د شعر و شاعري کتابچې ورکې سوي دي، همچنان دغه څنګه پی ډي اف کړي شان به هغه به راڅخه ورک سوه. نو شعر و شاعري مکمل تعداد یې نه راته معلومېږي. سمه ده، نو راځه مسلسل څو غزل درنه اورو. بیا به ټکور صاحب وایي ستا په لیدو مې څه تازه په زړه کې بیا سکروټه. ستا په لیدو مې څه تازه په زړه کې بیا سکروټه، زندګي ښه وه مګر کړله راته تا سکروټه. دا بیت بیا اورو. او ستا په لیدو مې څه تازه په زړه کې بیا سکروټه، زندګي ښه وه مګر کړله راته تا سکروټه.
او چې په سبب یې زموږ د کلي ښکلاګانې ولاړې چې په سبب یې چې په سبب یې زموږ د کلي ښکلاګانې ولاړې تر دغه کلي پورې چا راوړله دا سکروټه او ستا د ښکلا څخه منکر ګوته په غاښ ولاړ دی ستا د ښکلا څخه منکر ګوته په غاښ ولاړ دی دا ننګو څخه دې اور اخلي اشنا سکروټه او خدایه تبایه کړې وروې سوځوي غبرګ لاسونه خدایه تبایه کې وروې سوځوي غبرګ لاسونه چې مې ورور ته په لاسو ورکړې چا سکروټه او پام کوئ خپلې عقیدې مو نورې ټینګې ساتئ پام کوئ خپلې عقیدې مې نورې ټینګې ساتئ وروستي وختونه د اسلام دی په والله سکروټه او عدل په کلي کې د مینې یو نیالګی ایښی و عدل په کلي کې د مینې یو نیالګی ایښی و دغو وګړو ورپسې کړې په والله سکروټه وایي ما هم ومنله دا کیسه سوه ختمه ما هم ومنله دا کیسه سوه ختمه زه تا نه غواړم ته ما کیسه سوه ختمه د رقیب سره دې تار د مینې جار کړی د رقیب سره دې تار د مینې جار کړی چې زموږ د ملګرتیا کیسه سوه ختمه زما راسه د پردې کاله بر جوړ کړه زما راسه د پردې کاله بر جوړ کړه ربه زما او د اشنا کیسه سوه ختمه په الفاظو د ورورۍ مې باور وکړئ په الفاظو د ورورۍ مې باور وکړئ د لستوڼي په مار زما کیسه سوه ختمه او د الفت په کشتګر پسې روان سوم د الفت په کشتګر پسې روان سوم په ژوند مانه کړې پیدا کیسه سوه ختمه او تا هم ځان کړې اماده د زلفو دار ته تا هم ځان کړې اماده د زلفو دار ته بېچاره عدله ستا کیسه سوه ختمه ته به ونه کړې راته صد چې نه ده تږی یم خوله دې د نصرت چې نه ده او د مکره ډکې اوښکې مه څڅوه د مکره ډکې اوښکې مه څڅوه پوه یمه ښه چې د نفرت چې نه ده د وفا نه لرې هنر په زړه کې د وفا نه لرې هنر په زړه کې مګر څهره دې د زینت چې نه ده او د ژوند په هر مشکل کې ځان لوبوم ټکور صاحب د ژوند په هر مشکل کې ځان لوبوم ځکه تر شایه د راحت چې نه ده او په زړه کې نه لرمه ځای د نفرت په زړه کې نه لرمه ځای د نفرت د عادل زړه د محبت چې نه ده د مینې تخم شیندې پر دغه ځمکه راځي خزان د جنګ را روان باور په وکه راځي دلته سپین ږیر یو ځوان د سولې تږی وایي دلته سپین ږیر یو ځوان د سولې تږی وایي له دغه کلي څخه په مودو ورکه راځي ځوانانو پورته شي ژر نفرت ته قبر جوړ کړي ځوانانو پورته شي ژر نفرت ته قبر جوړ کړي زموږ د زړو پر شیشو مینه نازکه راځي ځوانانو پورته شي ژر نفرت ته قبر جوړ کړي ځوانانو پورته شي ژر نفرت ته قبر جوړ کړي زموږ د زړو پر شیشو مینه نازکه راځي زموږ د ارمان قاتله الله دې وشرموه زموږ د ارمان قاتله الله دې وشرموه تا کړې شهیدې هیلې زموږ درنه کرکه راځي د تخیل پر مړوند د آرام خوب وینمه د تخیل پر مړوند د آرام خوب وینمه یو وخت به زموږ د خوښۍ ښکلې ملکه راځي عدل کول نفلونه هم یې دعا کې غوښتل عدل کول نفلونه هم یې دعا کې غوښتل اوس به د زړه شهزادګۍ ورلره ځکه راځي ډېر خوندور و عادل صاحب بلا خوندور غزلونه مو واورېدل په دې وروستیو کې دې هغه مسافر ملګري پر اسکرین باندې ویني نو وروستی غزل مو همدې ته ډالۍ کړه ډېر خدای پاماني یو غزل ده ټولو مسافرو ته ټولو مسافرو او ملګرو ته ډالۍ وایي مضبوط یې وتړي د زلفو په زنځیر پاتې سي مضبوط یې وتړي د زلفو په زنځیر پاتې شي په تش مشکایه زما زړه ورته اسیر پاتې شي او خیر دی یو وار خو مې د زړه پر کعبې وکړه طواف خیر دی یو وار خو مې د زړه پر کعبې وکړه طواف دغه طواف به دې پر دغه ښار امیر پاتې شي او د انسانیت له مدار ووځي د بازې وګړي د انسانیت له مدار ووځي د بازې وګړي په میراثه یا اولادو لره تاثیر پاتې شي
او ما و اشنا به سو یو وخت غاړې غړۍ د خیره ما و اشنا ما و اشنا به سو یو وخت غاړې غړۍ د خیره رقیب دوه مخې به زموږ ترمنځ زهیر پاتې شي چې مو په کلي کې ملا صاحب کلتور بدل کړي عادل به څنګه و ثابت پر خپل مسیر پاتې سي څومره زبردست بلا خوندور عادل صاحب ډېره مننه چې موږ په دې ادبي پروګرام کې موږ ته وخت راکړ خوشحاله اوسئ الله مو عزتمن لره ستاسو څخه مننه کوو چې زموږ پیغامونه او د شاعرانو پیغامونه د هره طریقه چې وي هغه تر خلکو پورې رسوي د وګړو پورې رسوي د شاعرانو د زړه بړاسونه تر هغو در مینوالو پورې رسوي او هغه پیغامونه یې تر خلکو د وګړي پورې رسوي خدای دې وکړي چې دا د وطن په خیر تمام شي انشاءالله ډېره مننه عادل صاحب د غزل او مزل درنو کتونکو دا وه د عادل سهار سره کشنی شانتي بانډار تر بیا چې موږ تر بل شعر ځو نو ما ټکور ته اجازه راکړئ د لیلا فمان